که تا هم غواړئ چې خپل موبایل کې داسې ویډیوګانې جوړې کړې په ډېرې اسانۍ سره، نو ټوله طریقه یې په دغه ویډیو کې درته ښیم. ویډیو تر پایه سره وګوره، په هر څه به دې سر خلاص شي. خبرې به ستا وي، عکس به د بل چا وي، خو ستا نمایندګي به کولی شي. په هر ډول عکس باندې ته په هر ډول اواز باندې خبرې کولی شي. سلامونه، نیکي له احترامات، همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه. کله چې جوړ ورو وایاست ملګرونو، کومې ویډیوګانې چې تاسو ولیدلې که غواړئ چې دغه ویډیوګانې خپل موبایل کې جوړې کړئ، نو دغه ویډیو خاص تاسو لپاره ده. ویډیو کې هر څه درته ښیم، تاسو کولی شئ دغه ویډیوګانې خپل موبایل کې جوړې کړئ. چې هره ویډیو تاسو جوړوئ دغه په سر کې دغه ویډیو کلیپ ور واچوئ، نو دغه ویډیو هغه ښکلا به یو په دوه کې. ډېر یوټیوبران دا رقم ټریکونه استعمالوي، ځینې کسان په دغه ویډیوګانو باندې نورې طریقې کوي، خو تاسې هم کولی شئ نو چې دغه طریقه زده کړئ. ویډیو نه اوږدوم، ویډیو به لنډه جوړوو. اول باید سر کې یوه کوچنۍ غوښتنه لرم، که تاسو غواړئ چې د ټیکنالوژۍ د ای آی او د نورو شیانو په برخه کې ژر معلومات ترلاسه کړئ، ژر معلومات مثال زده کړئ، ژر ځان په پوه کړئ، نو زموږ دغه همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. ویډیو ته یو لایک ورکړئ چې موږ ته یو څه نور هم تشویق حاصل شي چې نور ویډیوګانې هم جوړ کړو. او یوه بله غوښتنه ملګرو، زموږ تلګرام چینل لینک همدغه ویډیو چې تاسې ګورئ دی په ډسکرپشن کې دی. مې تلګرام چینل جوین کړئ، هلته هم موږ هر وخت نوي اپډیټ معلومات پورته کوو، پر کوم معلومات چې ویډیو نه جوړوو. نو دې لپاره ملګرو تاسې به راسئ چټ جفیټې ته. چټ جفیټې ما په بلې ویډیو کې ښودلې ده. چټ جفیټې څه شی دی، څنګه کار کوي، هغه ویډیو لینک هم د دغه ویډیو چې تاسې ګورئ دی په ډسکرپشن کې دی. که چاته نه وي معلوم هغه ویډیو مو سره وګورئ. کله چې چټ جفیټې ته رالاست، دلته ما زه به یو نوې موضوع انتخاب کړم. دلته ملګرو یو کوچنی شانتې لیکنه ورته کوو چې موږ تاسو ته یو عکس جوړ کړي. چټ جفیټې هغه عکس داسې لیکنه به داسې وي، تاسې هم داسې لیکنه ورته وکړئ. زه لیکنه ورته کوم. ګورئ ملګرو، ما داسې لیکنه ورته وکړله، ما ته یو داسې عکس جوړ کړه چې یو ځوان په یوه چوکۍ ناست وي او مخ ته یې مایک وي، شاوخوا ته یې د ای آی سامان وي. عکس باید ښایسته وي. تاسې داسې په پښتو ورته ولیکئ، که په انګلیش ورته لیکئ، په هره ژبه ورته لیکئ، خو داسې یو لیکنه ورته وکړئ چټ جفیټې ته. چټ جفیټې ته به دا ور پیسټ کړئ، لږ څه انتظار به ورته وکړئ. چټ جفیټې به تاسې ته پر عکس په جوړولو باندې کار روان کړي، تاسې ته به عکس جوړ کړي. ملګرو نو پر عکس جوړونې باندې کار روان دی. چټ جفیټې به موږ تاسې ته عکس جوړوي. لږ څه انتظار ورته کوو چې دغه عکس راته کریټ کړي، جوړې کړي، او بیا موږ تاسې وکولی شو چې په هغه عکس باندې خپل په اواز سره خبرې وکړو. ملګرو نو یوه بله خبره، که تاسې غواړئ چې د لیکنو باندې په بل اواز کې خبرې وکړئ، تاسې لیکنه وکړئ او هغه په السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او هغه وایس میسج په یوازیتوب کې غرق انسانان ورسره کړئ. دوه ډوله دي، څوک په دې باره کې یو یې د کمزورۍ له امله یوازې وي انسانان ژوند خبرې، فکري او سیاسي جریانونه نشي عکس باندې. نو که غواړئ چې هغه طریقه هم درته پورته کړم، نو په کمنټ کې خامخا راته ووایاست چې هغه طریقه جوړه کړم او که نه. که پر دغه ویډیو باندې لایک او کومنټس زیات راغلی، نو هغه ویډیو باندې به پر هغه موضوع باندې به هم ویډیو جوړوم چې څنګه کولی شئ. مثال ما دا لیکنه وکړله، دا لیکنه زه هغه ته ورکړم، هغه دا ماته په وایس میسج باندې اړوي. هغه وایس میسج به زه راواخلم، د یو عکس ور واچوم چې ډېر ښایسته او ښکلی راسي، او بیا ویډیو ډېر وایرل شي. که په هغه باندې خلک معلومات خپروي، په یوټیوب چینل کې هم ډېر مخ ته ځي، په نور څه خپروي هم ډېر مخ ته ځي، ډېر ښه وایرل ځي. نو دا به عکس جوړوي چټ جفیټې. لږ څه انتظار کوو. ملګرو نو تاسې لیدلی شئ چې عکس یې راته جوړ کړئ، څومره ښکلی او ښایسته عکس یې جوړ کړئ. کتلی شئ ملګرو، ډېر ښایسته عکس یې راته جوړ کړئ چټ جفیټې. دغه عکس دی، پر دغه عکس باندې کلیک کوو او دا عکس ځان سره سیو کوو. پر سیو ورته کلیک کوو، همدا عکس به زموږ سره ګیلرۍ ته سیو شي. همدا عکس سیو شو. ملګرو راځو یو بل اپلیکیشن ته ضرورت دی. تاسې په لاړ شئ خپل پلی سټور ته. پلی سټور په سرچ بار کې به ورته ولیکئ سکرین ریکارډر. که د کوم ملګرو سره سکرین ریکارډر وي خو ډېر به ښه وي، که د کوم ملګرو سره نه وي نو هغه یې ځان سره ډاونلوډ کړئ. دلته به تاسې ورته ولیکئ سکرین ریکارډر. کله چې مو کلیک وکړئ ملګرو، دغه یو غوره سکرین ریکارډر دی، دا به ډاونلوډ کړئ. دا چې مو کله ډاونلوډ کړئ ملګرو، لکه زه چې څنګه ویډیو کوم، تاسې به هم دلته راځئ خپل په ویډیو ته. دلته چې مو پر صفحه باندې خلاص کړئ، تاسې به خپلې خبرې کوئ چې تاسې غواړئ هر څه په عکس باندې ووایاست. دلته به هغه ورته وایاست، هغه به ریکارډ کوئ. چې کله مو ریکارډ کړه، تاسې باید نور تر 10 ثانیې اضافه څه مو ریکارډ کوئ.
بیا تاسې د بل اپلیکیشن ضرورت دی چې هغه دغه اپلیکیشن دی ملګرو دغه ډرین پیسټ په نامه باندې دغه اپلیکیشن دی دا په پلی سټور کې شته تاسو پلی سټور راخلاصوو او دلته ډرین پیسټ ورته لیکو تاسې دلته به ډرین پیسټ ورته ولیکئ لکه څنګه چې مو سکرین ریکارډر ورته ولیکئ همداسې به ډرین پیسټ ورته ولیکئ کله چې ملګرو دغه اپلیکیشن دی ډرین پیسټ دغه اپلیکیشن ځان سره ډاونلوډ کړئ دغه ډرین پیسټ په نوم اپلیکیشن دی تاسې هم ورته وګورئ نوم یې ځان سره نوټ کړئ دا به د ځان سره ډاونلوډ کړئ دا به راخلاص کړئ دغه اپلیکیشن ته به د یو جیمیل دی هم د ګوګل لارې لاګین شئ بیا پر دغه پټو لیبس باندې ورته کلیک وکړئ پر دې باندې چې دغه ډرین پیسټ کې ډېر ښه آپشنونه نور هم شته تاسې کولی شئ هغه هم وګورئ دلته کې چې کله راسئ ملګرو پر دغه عکس ورته کلیک وکړئ خپل د ګیلري څخه هغه عکس چې مو په چټ جفیټې جوړ کړئ هغه به دلته راواخلو دې زه ورته کلیک کوم هماغه عکس چې مو په چټ جفیټې جوړ کړئ هغه د ګیلري څخه ورته راخلم یو څو شېبې مخکې چې مې جوړ کړئ دغه عکس دی دا به دلته راواخلم په ډا کنفرم به ورته کلیک وکړم دا د ملګرو دا عکس دلته راواخلئ بیا به راسئ ملګرو دغه پلس یا هم قلم اپشن باندې به ورته کلیک وکړئ دلته چې مو کله کلیک وکړئ هغه ویډیو چې مو په سکرین ریکارډر باندې وکړه هغه 10 ثانیې خبرې موږ هر څه ویله چې ما د ټول سکرین ریکارډر ډاونلوډ کړئ هغه هم ځان سره واخلئ او هغه 10 ثانیې خبرې دلته پیسټوو ګورئ ملګرو هغه هم دلته ور واچولې ګیلري ته ولاړو او هغه سکرین ویډیو هم راواخیست دلته مو ور واچول هغه ملګرو په میسج سره هم کېږي خو دې ډېر اسانه وي بیا پر کنفرم ورته کلیک کوو په دغه سکرین ریکارډر کې په دغه اپلیکیشن کې ډرین پیسټ کې تر 10 ثانیې اضافه ویډیو نه جوړېږي ته باید 10 ثانیې خپله جوړه کړي 10 ثانیې بیا جوړه کړي بیا سره یو ځای کړي په ایډیټ سره بیا ملګرو دا د ویډیو مو ته ور واچول پر دغه انیمیټډ باندې ورته کلیک کوو دلته لږ څه انتظار کوو ویډیو پای ته رسېدو باندې ده وګورو چې ویډیو څنګه راځي ډېر ښایسته کار کوي هره ویډیو د هره خبره چې کېږي د هغه رقم دی خوله خوځوي ډېر ښایسته راځي 10 ثانیې وارې ویډیو کوئ 10 ثانیې بل وارې ویډیو کوئ د سکرین ریکارډر موضوع چې ما درته وویل ملګرو دا تاسې په وایس میسیج باندې هم کولی شئ خو سکرین ریکارډر هم وسه دی هم میسیج ژر پیدا کېږي هم تاسې ته ډېر ایزي دی سکرین ریکارډر باندې کومې خبرې کوئ هغه د ویډیو سره دلته ور ملګرو اول تاسې پر سکرین دغه ویډیوګانې وګورئ تاسې ته چې کومې ویډیوګانې پر سکرین باندې معلومېږي آیا غواړئ چې خپل په موبایل کې خپله دغسې ویډیوګانې جوړې کړئ وګورئ ملګرو څومره ښایسته او په زړه پورې ویډیو شول تاسې کولی شئ دغه دګینه دا له ځان سره سیو کړئ او بیا یې استعمال کړئ دغه واټر مارک راځي دا تاسې کولی شئ په کیپ کټ یا هم په انشاټ یا هم داسې نورو اپلیکیشنو باندې دغه دې نیسته کړئ نو نور به ډېر هېڅ خبره نه وي پکې کې ډېر ښایسته ویډیو راغله ځان سره یې سیو کړئ او هغه خپل کار ځینې واخلئ نوی ویډیو کوم ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک چینل سبسکرایب کړئ او که نه یاست پوهېدلي ویډیو بیا وګورئ او که کوم پوښتنه غوښتنه لرئ زموږ ټلګرام چینل ته راسئ هلته موږ کومنټ اند کړی هلته کومنټ راته کولی شئ مننه